چې خلکو به دا پوښتنه کوله چې پی ټي ایم څه سو. نن زه د هغه څه دا پوښتنه کومه چې راسئ پی ټي ایم وګورئ په هر کور، په هره ګلۍ، په هر بازار، په هر مسجد، په هر ځای کې ژوندی دی. ته یې د پیسو په زور راغواړئ، زموږ هغې د مینې په زور راځي. ته یې د شنې ټانکۍ په زور راغواړې، زما هغې په غیرت راځي. ته یې پر سړک راغواړې چې سړک در جوړومه، زما هغې په غیرت راځي. ته یې په دې راغواړې چې نالۍ در کومه، زما هغې د پښتون د شملې په لوړېدو راځي. ته یې په دې راغواړې چې ټرانسفارمر در کومه، زما هغې تش د پښتانه د خاورې دپاره راځي. ریاست ته زه دا وایم چې زموږ ملګری علي وزیر او زموږ ملګری حاجي صمد او ملک نصیر کوکخیل دا تا وازمولو. د دې غیرت تا ته معلوم سو چې د خونې نور په جیل کې کښېږدې، لا هم ولکه هېڅ به وکړې، نو باید چې ته د دوی څه معافي واخلې، ریاست دې د دوی څه معافي واخلي او بیا عزت نور دې ایله کړي. ملي شهید ګیلمن وزیر ته د عقیدت ګلونه وړاندې کوم او د دې سره سات سات یو داسې شهید، یو داسې بهادر انسان مولانا خانزیب ته هم د عقیدت ګلونه وړاندې کوم او په پنډال کې ناست زما په وینه او په مینه شریک پښتنو ورونو پر سټیج ناست د پی ټي ایم صوبایي کوارډینیټر نور باچا، د سند زموږ ګران ورور ګران میلمه نور الله خان ترین، ملک عنایت الله خان کاسی، زبیر شاغه، اقبال او زموږ د هرنایي ملګري او د هر ځای څخه چې زموږ ملګري راغلي، خاص کر زموږ ملک صاحب چې دی د چشمې دا راغلی دی او دلته چې کوم سپین ږیري ناست دي، کوم ځوانان چې ناست دي، ستاسو و دې جذبه، ستاسو و دې ولوله ته سلام وړاندې کوم او هغه خلکو ته دا وایم چې خلکو به دا پوښتنه کوله چې پی ټي ایم څه سو. نن زه د هغه څه دا پوښتنه کوم چې راسئ پی ټي ایم وګورئ په هر کور، په هره ګلۍ، په هر بازار، په هر مسجد، په هر ځای کې ژوندی دی. ته یې د پیسو په زور راغواړئ، زموږ هغې د مینې په زور راځي. ته یې د شنې ټانکۍ په زور راغواړې، زما هغې په غیرت راځي. ته یې پر سړک راغواړې چې سړک در جوړومه، زما هغې په غیرت راځي. ته یې په دې راغواړې چې نالۍ در کومه، زما هغې د پښتون د شملې په لوړېدو راځي. ته یې په دې راغواړې چې ټرانسفارمر در کومه، زما هغې تش د پښتانه د خاورې دپاره راځي. زما او ستا فرق دا دی عزیزه چې زما هر وګړی، زما هر ورکر، زما هر مینهواله چې د پی ټي ایم مینهواله دی، هغه چې دی بغیر د پیسو، بغیر د لالچه خپل د وطن په مینه، خپل د وطن په جذبه راغلی دی. نن ته وګورئ دا پښتنو ته، دا سپین ږیرو ته، دا عزیزانو ته وګورئ، پوښتنه وکئ، هر یوه څه پوښتنه وکئ چې آیا تی ته ټرانسپورټ درغلی و، آیا تی ته چا پیسې درکړې، آیا تی چنده ټوله کړه. دا د دې خاورې په مینه راغلی دی. و دې ته سیاست وایي. د سیاست اصل نوم دی پی ټي ایم او د پی ټي ایم ورکر او د پی ټي ایم مشرتابه. خلک دا پوښتنه کوي چې جرګه، تی چې جرګه وکړه، زموږ جرګه، زه پښتون قام ته آفرین ورکوم، زه د پښتانه هر وګړي ته آفرین ورکوم او د پی ټي ایم هر وګړي ته آفرین ورکوم او خاص خپل مشر منظور پښتون ته آفرین ورکوم. هغه جرګه کامیابه کړه، هغه دا خلکو او دې ریاست یې ثابته کړه چې دا خلک د تا سره نه اوسي، دا خلک د تا سره نفرت کوي، دا خلک ستا د دې پالیسۍ سره نفرت کوي. دا جلا خبره ده چې ریاست او د هغه ایجنټانو زموږ منصوبه به ناکامه کړي، لیکن دا منصوبه در پای نسي ناکامه کېدلی. د خلکو مینه به تی څنګه اخلي، د خلکو دا جذبه تی دا به تی څنګه اخلي. عزیزانو دا هغه تنظیم نه دی چې د ووټ یا د نوټ په وجه باندې خلکو نه راځي. دا صرف او صرف د پښتون شملل والا غواړي. دوی د پښتون شملل والا غواړي که نه غواړئ؟ عزیزانو وخت کوتاه دی او بیا زه خپل تقریر مختصره کوم. زما د تقریر
نورالله زموږ میلمه دی و هغه ته زه ډېر دغه ورله کوم چې هغه به ډېر تقریر درته وکړي یوه خبر درته کوم موږ دلې پر دغه ځای باندې د مولانا خانزیب دپاره موږ دلته نماز جنازه هم کوو او پر دغه ځای به لمونځ کوو تی به اوس د نور باچا او د نورالله تقریر پاته دی داسې به چمتو ناست یاست داسې به ناست یاست د زړه په خوښو بیا اورئ او ریاست ته یوه آخري خبره کوم ریاست ته زه دا وایم چې زموږ ملګری علي وزیر او زموږ ملګری حاجي صمد او ملک نصیر کوکخیل دا تا وازمولو د دې غیرت تا ته معلوم شو چې د خونې نور په جیل کې کښېږدې لا هم ولکه هېڅ به وکړې نو باید چې ته د دوی څه معافي واخلې ریاست دې د دوی څه معافي واخلي او بیا عزت تور دې ایله کړي دا هغه پښتانه دي چې د خپل وطن پر سر سودا نه کوي دا هغه پښتانه دي چې خپل د وطن دپاره سر نه ټیټوي نو پکار دا دی چې موږ خپل دا ملګري ویر نه کړو زموږ داسې ډېر ملګري په زندانو کې دي په کیسو کې دي په شډولپور کې دي که د چا دا خیال دی زه به یوه خبره بیا هغه خلکو ته وکړم هغه د ریاست و ایجنټانو ته به زه خبره وکړم چې په پی ټي ایم او د پی ټي ایم په ځوانانو کې هغه چې دا ورته وایي چې پی ټي ایم چیرې دی زه دا ورته وایم چې خالد علي وزیر جیل کات کوي بیا بیا زه دوی ته در وښیم چې دوی که صرفیا د سیاست نوم اخلئ که نه دوی خالد د پی ټي ایم چې پر ځوانانو کوم کیسونه دي چې پر دوی دا کیسونه راشي بیا به زه ته یې وګورم چې د پی ټي ایم پر ځوانانو کم شډولپور دی چې دا پر دوی راشي بیا به زه ته یې وګورم او دوی د وروځو غوښو سیاست کوئ او خبرې په پی ټي ایم پسې کوئ ډېر د افسوس مقام دی د افسوس مقام په دې باندې دی چې بلوڅ زموږ یو سیال قوم دی دا خبره هر کارکون دی د زړه په غوږو واوري او بیا یې هغه خلکو ته کوئ دا زه ورته ته وایم دوی درننه دا اورېدلي دي چې د ډاکټر مارنګ بلوچ یا د هغه د ملګرو سبیدین یا د بیبو یا د نور چې د دوی ملګري په جیل کې دي شاجیو ده دوی دویمه په لوسته خولې دا اورېدلي دي چې هغه چې دي د ایسای خلک دي چې دا خبره ورته وکړي په دا سر کې دي وایي که دا بلوچ د پارټۍ خلک دي که د پارټۍ خلک نه دي هغه په ډاکټر مارنګ خوا به دی هغه په سمیدین خوا به دی هغه په شاجي خوا به دی لیکن زموږ هغې چې د پی ټي ایم نوم ورواخلې چې یو ورته وایي ما به دې وایي ما د قرآن ووایي دوی په تا پسې دا پروپاګنډه کوي چې دا پی ټي ایم چې دی دا ایسای دی دا ایسای خو ته یې چې خلک په شنو ټانکۍ خطا باسې دا ایسای خو ته یې چې خلک په ووټ خطا باسې دا ایسای خو ته یې چې پرون دي د چا سره ناست وي نن د چا سره ناست دی یوه خبره بله ورته کوم خوله دې مله خلاصوي دا خلک چې په منظور پښتون پسې دا خبره کوي چې منظور پښتون چیرې دی که نه د هر یو ریکارډ را سره دی چې څوک 26 کاله چیرې وو څوک 8 کاله چیرې وو څوک 22 کاله چیرې وو څوک 14 کاله چیرې وو دا یې نوم په ورواخم په دې ځای ته مې نه مجبوره کوي موږ د هر چا عزت کوو موږ د هر چا د ګوند عزت کوو موږ د هر چا د مشرتابه عزت کوو او که بیا به دې ته مجبوره کړو بیا به د هر یو ریکارډ ور راوښیم زما هغې په کور کې ناست دی په وزیرستان کې ناست دی د خپلو خلکو په مابین کې ناست دی لیکن ستوی هغې نو بیا که په دې ریکارډ مو مجبوره کړم زموږ ستوی پلرونه بیا سر معلوم دي چې ستا پلار څو جیل وړی دی زما هغه څو وړی دی ستا نیکه څو جیل وړی دی زما هغه څو جیل وړی دی ستا جایداد دې لام سوی دی که نه زما هغه دې لام سوی دی نه بیا به دا خبرې هم سره وکړو که نه دا د وروځو د غوښو سیاست یې په پی ټي ایم والا خلک نه زده کوي ډېره مهرباني ستاسو دا جذبه باید چې د هغه رقم برقراره وساتئ د هغه رقم په جذبه به یاست اخري یو ناره در کومه دا ناره 12 پر شدت سره دغه راکوي چې کیټ خو کیټ دی چې د هغه خلک یې واوري چې د هغه خلک یې واوري چې د دوی دپاره کار کوي او چې د پی ټي ایم پسې خبرې کوي لوبر غږ مو اوس هم څوک دی لوبر لوبر پښتون 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 علي وزیر کو علي وزیر کو حاجی صمد کو حاجی صمد کو ملک نصیر خان کو کے خان کو تیم زندہ باد سپیک تنظیم زندہ باد